بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کوتونکو السلام علیکم. په حسن خان ډیجیټل کې ز تاسو ته هر کله ویم. ګران کوتونکو نن یو ډیر اهم ډیولپمنٹ او هغه د دی چې د پاکستان وزیر داخله هغه له محسن نقوی صاحب چې کوم دی هغوی د کابل ته د یوې ورځې په ډیره اهمه دوره باندې اوس په دې دوره کې کم چې موږ دلته کې خبرې وکړلې لا کنفرم خو نه ده چې کم متوقع موضوعات دي چې په هغې باندې به خبرې کې په دې دوره کې هغه کم دي. لومړی خبره خو دا ده چې د افغان چې کم مهاجرین دي د هغوی د واپسې په حوالې سره د پلین چیرې ده که دا به څنګه واپس کړي ځکه چې پاکستان نور په هغې کې ایکسټینشن نه کوي. یوه دا ده. دویمه خبره دا ده چې پاکستان ویزه چې کومه ده په کابل کې یا په افغانستان کې یو ډیره غټه مسله ده او اکثر دې باندې ډېرې زیاتې خبرې کېږي چې ویزه په ګرانه میلاویږي او که میلاویږي نو هغه په پیسو میلاویږي، کرپشن دی وغیره وغیره، دا خبرې پکې کېږي. دا په ایجنډا باندې دي. او دریمه اهمه چې ده چې د افغانستان نه د دهشتګردو کوم تشکیلونه کیږي نو د هغې باقاعده هغه ثبوتونه چې یاره په یو تشکیل کې که 10 کسان نو شپږ پکې چې کوم دی افغانان او بیا په خاصه توګه کوم باجوړ کې چې کوم واقعیت دي یا هلته کې چې کوم راځي د ټیرریسټ نیټورکس د دې کسان چې راځي نو د هغې د تشکیلونو د بارډر باندې د هغوی راتلل دا په بارډر باندې څنګه راځي نو دوی دا وایي چې د پاکستان سره باقاعده د هغې هر قسمه هغه شواهد چې دي هغه شته دی چیرې لکه بالکل ویژول یعنی موږ ته کنه ویډیوګانې د هغې شته دي چیرې دا څنګه راځي بارډر باندې راځي بیا دلته پاکستان ته راځي بیا هغې کې کم پکې افغانان دي کم پکې بیا پاکستانیان دي نو هغه به ورسره شیر کیږي. په دې باندې به خبره کوم. محسن نقوی صاحب نه مخکې تاسو ته پته چې هفته مخکې د پاکستان یو ډېر غټ د اعلی سطحې ډیلیګیشن چې و چې هغه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب چې هغه وزیر خارجه هم دی هغوی په مشرۍ کې چې کوم دی تللی و چې په هغې کې د ریلوې وزیر حنیف عباسي صادق خان صاحب او داسې نور ډېر اهم افیشل پکې وو خو د هغې فوکس چې کوم و هغه ټریډ او ټرانزټ ټریډ او ورسره چې کوم دی د ټرانس افغان ریلوې لاین یعنې درې ملکیزه د کوم ریلوې پروجیکټ چې کوم دی دا هو نو په هغې کې زیاتره په دغه باندې دستخط هم وشو چیرې لکه د هغې فیزیبیلیټي به تیارو هغه فرسټ فریم ورک چې ورته دوی وي په هغې باندې دستخط وشو هغه به د کوم ځای نه په کومه لاره باندې ځي او فیزیبیلیټي به لکه لومبې د هغې هغه پلین چې دی هغې باندې خبرې وشوې خو وزیر اعظم ډیپټي وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب چې کوم دی بیا هلته کې د وزیر اعظم ملا حسن اخوند صاحب سره وزیر خارجه سره دوی سره ملاقاتونه وکړل. په هغې کې زیاتره خبرې دا دي چې یاره یو طرف ته خو د ریلوې وزیر د ریلوې والا کار کو خو بل طرف ته ډیپټي وزیر اعظم او وزیر خارجه دوی بیا د ټریډ حوالې سره اسانتیاګانې نورې ټرانزټ ټریډ په دې خبرې کولې خو هلته کې دا خبره رالیله چې یاره د خاص کر د ویزو دا مسله ده د کراس بارډر دا مسله ده هغه دا وی چې یاره ښه به دی چې یاره که وزیر داخله او وزیر داخله ترمنځ خبرې اترې وشي هغوی چې راله څنګه نو تاسو ورځې کې تاسو کتل چې محسن نقوي صاحب هغې منصوبه جوړه شوه دې به هلته کې د سراج الدین حقاني صاحب سره په دغې حوالو سره خبره کوي ټاپ باندې چې کوم دی د بارډر مینجمنټ چې یاره زموږ طرف نه خو بارډر ټیک ټاک پاکستان خو هغې باندې ښه کافي دغه کړی دی افغانستان د طرفه وسم چې دی اگر چې کابل کې یا په غټه سطح باندې افغان طالبان مشران چې کوم دی هغوی بالکل د دې خلاف دي چې د افغان خاوره دی د پاکستان خلاف استعمال شي یا افغانان دی په پاکستان کې لړ شي هلته کې د جهاد وکړي هغه د دې خلاف دي. خو دا ده چې په دې لوکل سطح باندې بیا لکه په چک پوسټونو باندې یا د دوی چې کوم د بارډر سره کوم کمانډرانی نو ویل کېږي پاکستان سره داسې رپورټس دي چې دوی بیا د دغې خلکو دغه کوي دوی سره لار وله ورکوي او اسانتیاګانې ورته پیدا کوي او بارډر نه یې کراس کوي د دوی سره هغه سمپتیز هغه همدردیانې شته نو په دې باندې به خبره کېږي چې یاره دغه څنګه دوی ومینیج کړي. بل دا دی چې هغوی هم دا خبره کړې ده چې یاره موږ سره که داسې ایویډنس راشي چې یاره دا کم ځای نه ځي خاص کم ځایونه دي کمې درې نه دي نو هغه به پته ولګي چې هلته کې دا د چا ذمهواري وه نو په دې حوالې سره خبره کېږي دا د غلام خان نه راواخله تر باجوړه پورې بلکې اوس چترال کې مسایل خرابېږي نو چتراله پورې دا خبره به کېږي.
دویمه څنګه چې تاسو ته مو وی هغه د افغان مهاجرینو حواله سره د دې دورې نه تلو نه یو ورځ مخکې محسن نقوي دا خبره بیا وکړه چې یاره مونږ به پی او آر والا ته چې دی هیڅ قسمه هغوی ته مونږ دغه نه ورکو لکه موده کې نور ایکسټنشن نه ورکو بس دا خبره ختم ده بیا د های کورټ هغه فیصله هم راغله اسلام آباد های کورټ چې یاره بس وخت ختم دی نو دا خو د حکومت کار دی حکومت ایکسټنشن نه ورکي نو های کورټ هم ولا نشي ورکوي نو اوس هغه دې وخت کې څونه افغانان دي چا سره چې ویزې نشته هغه په پاکستان کې غیر قانونه تصور کیږي نو پرابلم به دا راځي ټیک ته حکومتي سطح نه خو یو خبره ده چې هلکه ګزاره کوي په زور یې مو وباسي خو بیا هم که هر چېرته فرض که یو افغان ونیولی شي او د هغه سره چې کوم دی ویزه نه وي هغه خو الیګل دی نو خبره دا ده نو دوی اوس افغان حکومت سره دوی داسې یو ارینجمنټ کوي چې یاره ډېر په عزت سره په طریقه سره دا خلک چې ځکه چې چا خپل کاروبارونه دي هغه راغونډ کړي خپل مال او حال چې کوم دی هغه ځای په ځای کې ښه په حوصله ښه په خلاره باندې او دوی بیا واپسي چې کوم دی دوی لاړ شي نو هغې حوالې سره دوی د افغان حکومت سره یو داسې دوی چې اوس دا نوی کوم فریم ورک جوړ کړی دی چې یو بل سره به په مختلف کمیټې جوړې کړي چې هغه به د بارډر والا به خبرې کوي د تجارت والا به جدا خبرې کوي ویزې والا به جدا خبرې کوي داسې سکیورټي والا به جدا خبرې کوي نه هغه فریم ورک کې دوی وایي چې یو داسې سلسله جوړه کړو چې دوی په عزت سره د پاکستان نه لاړ شي لکه ایران نه چې څنګه راوځي داسې نه چې ډېر په بېعزتۍ سره په زور سره په زیاتي سره خلک زورلی کېږي نیولي کېږي وښلي کېږي ټکولی کېږي نو دغه نه بچ کېدو دپاره چې دی دوی وایي چې یاره یو باعزته طریقه کار چې ټول افغانان لاړ شي بس ویزه دی اخلي راځي دی بلکې د چا دلته کاروبار دی نو کاروبار ختمولو ته مجت نشته دی لاړ شي ویزه دی واخلي واپس ترې راشي خپل کاروبار دی کوي بیا پې هم هغه څه بندیز نشته اخره چې اهمه کومه خبره د هغه د ویزو حوالې سره ده ځکه چې ویزو کې ایون کم بزنس کمیونټي د نو هغوی هم ګیله کوي چېرې موږ ته هم په ټایم ویزه نه میلاویږي نور افغانان هم ګیله کوي چېرې موږ ته ویزې نه میلاویږي که ویزې میلاویږي نو هغه بیا کې وي ډېر زیات کرپشن دی هغې کې ډېر زیات چې دی پیسې اخیستل کېږي لکه 500 نه واخله 1500 پورې ډالره چې کوم دی د یوې ویزې قیمت دی د میډیکل ویزې د جدا دی د شپږو میاشتو جدا دی د 3 میاشتو جدا دی او کم جنون خلک یي هغوی ته نه کېږي خو چې کم پیسې څوک ورکوي نو په هغې باندې کېږي دا الزامات راځي پاکستان ته وخت په وخت باندې نو دوی دا وایي چېرې په دې حوالې سره هم خبره کېږي چېرې څه وکړو داسې چې لکه پاکستان خو هر څه وکړله ویزې آنلاین کړله چېرې لکه خلک د امبیسۍ ته به مخکې په زرګونو خلک به د پاکستان امبیسۍ ته ولاړ اوس هغه شی ختم کړو نو دوی وایي چېرې نور څه داسې موږ وکړو چېرې د ویزا کې نورې اسانتیاګانې راوستلی شي نو وزیر داخله صاحب دا دوره چې کومه ده دا په ډېرو حوالو سره ډېره زیاته اهمه ده څنګه چې تا ته ما ووي اوس که اسحاق ډار صاحب تللی د هغه کار صرف تجارت ټرانزیټ ټریډ سنټرل ایشیا ته په دې باندې خبرې کول دي دا اوس وزارت داخله به د وزارت داخله سره خبرې کوي وزارت خارجه به د وزارت خارجه سره خبرې کوي وزارت دفاع به د وزارت دفاع سره خبرې کوي چې مکمل هغه د منځ کې هغه دغه پاتې نشي دوی وي بارډر اوس د وزیر داخله سره د سراج الدین حقانی صاحب سره دی نو وزیر داخله صاحب به د هغه سره خبرې کوي د بارډر مسلې هم د هغه سره دي د ویزو د انټیریر دام د انټیریر د دغه لاندې راځي او دغه شان د دهشتګردۍ دا مسله د دام د انټیریر لاندې راځي نو دا به د هغوی سره نو اوس دا یو ښه خبره ده چې که دې ټیم کې به پروګرس نم دی روان خو چې کله خبرې کېږي یو بل سره ناسته ولاړه کېږي یو بل سره خبرې اترې کوم دی هغه شریکېږي په ګډه سره چې کوم دی دې باندې خبرې کېږي نو یو ورځ راشي چېرې دا مسله به حل شي په ځای د دې چې لکه مخکې به څنګه مونږ وو چېرې لوډ سپیکر به راواغسته کابل پسې خبره کوه کابل به لوډ سپیکر راواغسته د اسلام آباد پسې د هغې نه اوس خبره وتې ده اوس ښه خبره دا ده چې یو بل سره کینی راشه درشه سیوا شوي دي نو دا یو ښه اپروچ دی او ما په خیال کې دغه شانتې دا تګ راتګ سیوا شي ضروري ده په یو دوره کې دا ټولې مسلې حل شي په دې دوره کې کېدای شي په ویزو باندې لږ کار وشي په بارډر باندې لږ کار وشي بیا په بله دوره کې بیا ډېر وشي بیا ورو نو هغه قدم په قدم به مونږ مخکې ځو په یو ورځ باندې ټولې مسلې نه حل کېږي دا نه چې محسن نقوي صاحب راشي او سبا به د ویزو مسله حلي مسلې به یې خو لږې کمیږي به یو ورځ به راشي چې ختمې به شي نو دا یو ډېر ښه دغه د چېرې د دواړو ملکونو ترمنځ هغه راشه درشه چې کوم دی هغه سیوا شوي